لکه سورګوله تا ته وایم ته وګوره دا برق راړي که نه راړي د نالان ګرده وچ شوه بلې هغه جانه برق راړي که نه راړي برق خو یا نه دی راغلی یا وایي ښه چې را په یاد یې کړه هغه جانه د برق بل دغه دی راغلی دی تقریبا 5700 اته افغانۍ دي بیا افغانۍ وایي تخفیف کړی دی دغه بیا کشکې برق هم دغه تیز راتلی کله بل چې هر وخت تیز راځي خیر ته دا خبرې کېده هغه دغه ته ورغلې هغه دفتر ته ورغلې چې هغه زموږ اپلای راغلی دی که نه دی راغلی و هغه جانه هغه موږ ته هغه اپلای کړی و هغه جواب یې رالی خورا ښه جواب یې راکړی و جواب یې راکړی ول ستاسو کار نه کېږي ولې هغه ویله ول هغه جانه ول ستاسو د خو نه اپلای نه ده تیاره پړپړه ده ول ورکه جانه پکوړو والا م اپلای کړی دي موږ دروغ واړه کلچو والا م اپلای کړی دي چې موږ دروغ واړه مستو والا م اپلای کړی دي چې موږ دروغ واړه ول مه راځئ بالا ول درڅه بیزار یې ول دا اوس چې موږ ګرځو په ښار کې موږ شوه یا په چارسو کې ګرځو یا په شاه بازار کې ګرځو یا په ارګ کې ګرځو افغانان دونې ډېر سول بالا مه راځئ توبه مو دغسې کیسې دي ول نه کېږي ول مه راځئ بلا ختم بس ته هغه پرېږده دا راته ووایه مور دې نه مني د په کور کې چیرې تللې مور خو نو هغه جانه بس هغه خو نوم د ماما کره ولاړله نو مخه نه چې پرېږده سمې خبرې نه راته کوې ولې حرکت وکوم هغه جانه نو خو بند چپ شه څه وکړم زه ستاسو د لاسه په دې کور کې ده به د یو شم زیری راوړی دی دا ما ته دغه خبرې راته کوي